په دې به نن بحث کوو دوستانو. نن زموږ د ما مخکې هم یادونه تاسو کړې وه چې زموږ د شنبې ورځ به ادبیاتو برخه ده. نن مو د دغې خپرونې مطابق البته د موږ د موضوع مطابق یو ډېر ښکلی بحث راوړی دی چې انشاءالله په همې په هغې به خبرې کوو. زما سره په خپرونه کې میلمه د پوهنتون استاد پوهنیار عبدالبصیر عابد دی چې ده ته ښه راغلاست او سلیم شوی. استاد محترم په خیر راغلی، ستړی مه شئ. مننه کمال صاحب محترم، خوشحال اوسئ. هیله ده چې تاسو هم ورځ په خیر پیل کړي. ډېره مننه. دوستانو نن په یو داستان باندې بحث کوو چې د داستان نوم دی د ایمان پلورونکي داستان. دا څنګه داستان دی، د دې څخه هدف څه دی، او دا د دې داستان په اصطلاح کرکټر څوک دی، او دا واقعي داستان دی که تخلیقي داستان دی، په دې ټولو به انشاءالله د استاد سره بحث کوو. استاد محترم، د ایمان پلورونکي داستان څنګه راپېژنئ؟ مننه، خوشحال اوسئ کمال صاحب محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې د دغه داستان له نامونه څرګندېږي کمال صاحب محترم، ایمان پلورونکي، زه به یې تړاو ورکړم د موږ له همدغې تاریخي ورځې سره چې ایمان پلورونکي نه مطلب هغه څوک دي چې هغوی مسلمان دي خو بیا یې هم دغه خپل ایمان باندې معامله کړې ده. لکه موږ چې کله انګریزان دغه شوروي دلته راغلي وو، دوی سره یوه ډله هفتس په نوم باندې مسلمانان وو چې هغوی خپل ایمان پلورلی وو او هغه یې په یو غیر مسلمان باندې پلورلی وو. ورپسې دغه شل کلن کوم اشغال چې په موږ تېر سو، دا هم د یوه ډله ایمان پلورونکو لخوا راوستل سوې یوه ډله وه چې بالاخره یې موږ 20 کاله وګډولو. نو دا یو داستان ده چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله چې دی د بیت المقدس د فلسطین فاتح قمندان و، سرلښکر و، سپه سالار و، د ده په دې وخت په رښتینو کیسو باندې لیکل سوی دی، یا د ده د هغه تاریخ یې راخیستی ده. لکه موږ په تېرو خپرونو کې یادونه کړې ده چې د موږ دغه تاریخي کیسې دي په تاریخي ناولونو داستانونو کې خوندي سي. نو دا د هغه د وخت د هغه د سلطنت هغه کیسې دي، واقعي کیسې دي چې په لیکلې بڼه تر موږ پورې را رسېدلي دي او ډېر ښکلی نوم یې ورته انتخاب کړی چې ایمان پلورونکي. او دا د لومړی ځل دا په 1440 کال کې چې دا د قمري په حساب باندې راځي، قمري و چې اوس 1440 دی، یعنې دا په لومړي ځل په دغه کال باندې خپور سوی ده. او وروسته بیا په 1425 کال یعنې د یو کال په فاصله کې دا بیا خپور سوی، اوس په برېښنایي ډول یا په الکترونیکي ډول په PDF شکل کې په نیټ کې پیدا کیږي او د موږ مینوال او هیوادوال او ټول مسلمانان تقریبا په فارسي، عربي او پښتو ژبه له دې نه ګټه اخیستلی سي. ژباړې یې شته ده او اصلي لیکوال یې چې ده هغه عنایت الله التمش ده، او د موږ په پښتو برخه کې د پیغام په نوم یوې خپرندوی ټولنې دا خپور کړی ده. نو دومره پیژندنه به دا لیکوال د کوم ځای دی؟ عنایت الله التمش. نو عرب د مغو خلیجي هیوادونو څخه، خلیجي هیوادونو نه ده، خو دقیق معلومات یې نسته. ډېره مننه. یو څه چې ډېر ماته مهم دي، له نیکه مرغه زما د ورور نوم هم صلاح الدین دی. نو د صلاح الدین ایوبي او د ده دغه ښکلی نوم او د ده دغه تاریخي شالید او په اسلام مبارک دین سره د صلاح الدین ایوبي د نوم تباور وکړه چې صلاح الدین ایوبي نوم سړی اوري یو قسم د غرور احساس کوي. که لږ راته راوپېژنې چې دا څوک وه، که څه موږ معلومات لرو خو زما راپوښتنه د دوستانو لپاره. مننه کمال صاحب محترم، الله هم روغ لره. صلاح الدین ایوبي د ده اصلي نوم چې و دا یوسف و، یوسف بن ایوب، یعنې پلار یې چې و دا نجم الدین ایوب نومېده. نو په دې خاطر دی هغه خپل پلار ته منسوب د ایوبي تخلص کوي. دی په ملک ناصر باندې هم نومول سوی ده او صلاح الدین هم یادیږي، یعنې په اسلامي ټولنه کې چې دی ډېر پیژندل کېږي هغه په صلاح الدین ایوبي باندې پیژندل کېږي. او اصلي نوم د ده چې د هغه یوسف د دی په 532 هجري قمري کال کې زیږېدلی ده او په هغه وخت کې د شام په علاقه کې و، شام تکریت علاقه، چې په هغه ټیم کې دغه هیوادونه نه وو بلکې ټول په جزیرة العرب باندې یادېدل، او دغه سیمه ټوله په شام باندې چې اوسنۍ سوریه یې لویه برخه ده، دا تکریت اوس په عراق کې ده. او د دې صلاح الدین ایوبي رحمه الله اصلي تړاو له کردانو سره دی، یعنې دی په قبیله باندې کرد دی. نو دی چې څنګه سیاست ته ننوته، هغه د سیاست مرحله یې په داسې ډول وه چې د ده تره اسدالدین شیرکوهي
یا اسدالدین شریکو دا د سلطان نورالدین زنګي یو قومندان و، جنګي سپهسالار و. نو په هغه ټیم کې په مصر کې د فاطمیینو ډله موجوده وه چې دا د صلیبیانو یعنی دغه کومې کیسې چې موږ کوو دا د صلیبي جګړو د وخت کیسې دي چې څنګه مسلمانان په دې باندې بریالي سو چې دغه فتح او بری دوی ترلاسه کړه. نو دلته نورالدین زنګي رحمه الله وغوښتل چې دغه مصر ته دی دخالت ولري. نو د مصر هغه کوم حاکمان چې وو دوی د مغولو د صلیبیانو لخوا حمایه کېدل، دوی ته یعنی نجونې راوستل کېدې، د عیش و نوش و د عشرت ژوند ورکول کېده، هغه په دې خاطر چې دوی کرا په دې کې ډوب کړي او هغه اسلامي وقار له دوی نه وباسي او بالاخره دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي چې نن هم موږ دې شاهدان یو چې په فلسطین باندې کوم اور بل دا د اسلامي هیوادونو او مسلمانانو ترمنځ کوم نفاق خپور ده، د همدوی له لاسه اوس بیا خپور سوی په هغه ټیم کې هم و، همدغسې کیسې وې. نو نورالدین زنګي رحمه الله وغوښتل چې دغه په مصر کې دی دخالت ولري. نو هلته یې اسدالدین ولیږه، شریکو یې هلته ولیږه، ورسره صلاح الدین ایوبي رحمه الله هم لاړه چې دی لا په دې ټیم کې د خام عمر چښتن ده. خو په 1509 هجري قمري کال کې دی واک ته رسیږي یا د مصر وزارتونه ترلاسه کوي. په هغه ټیم کې د ناجib په نوم باندې یو بل سوداني سره چې هغه هم په نوم مسلمان و، یعنی یو ایمان پلورونکی مسلمان و چې دی د 50,000 سرلښکرو مشر و. په همدې ډول باندې د هغه ډله پوځ چې و دا یوازې له سودانیانو نه جوړ و. نو د ده دغه پوځي کاروایي په داسې شکل باندې سوه چې باید په دغه پوځ کې شامیان وي، عراقیان ورکی وي، ترکان ورکی وي، هر چیرته چې نوم د مسلمان وي باید دا ورکی وي. بالاخره د یو لوی پوځ جوړوي چې په هغه کې ټول مسلمانان شامل دي. دا پکې نسته چې ته شرقی ته غربی، بس چې نوم یې مسلمان دی په دې پوځ کې داخلېدلی سو. په دغه سلسله کې د وکولی سو چې په 1583 هجري قمري کال بیت شریف بیت المقدس فتح کی او د صلیبیانو له جګړو نه اخلاص کی چې په دې سره صلیبي جګړې د مسلمانانو په ګټ سره پای ته ورسېدې. د دې داستان څخه په اوسنۍ ټولنه کې زموږ او تاسو هدف او موخه اصلي پیغام یې څه کېدلی شي استاد محترم؟ کمال صاحب محترم، موخه یې دا کېدلی سي لکه صلاح الدین ایوبي رحمه الله لومړی په مسلمانانو کې هغه درد چې پروت و چې مثلا دغه پوځ د ټولو سودانیانو نه جوړ وي. نه کله چې له اسلام نه دفاع کیږي نو لکه اوس چې موږ د موجوده پوځونه دي یا موجوده مجاهدین دي موږ دي دلته ازبک، ترکمن، هزاره، پښتون دا ټول ورکسته د دغه ډول باندې په ټوله اسلامي نړۍ کې باید دا نه وي چې ته افغان وي. که افغان د دی باید وکولی شي په هر ځای کې له اسلامي اصولو نه په پوځي لیکو کې دفاع وکولی شي. بل پیغام دا د کمال صاحب محترم چې خپل سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله چې و دی یو جنګي او سیاستوال سړی و. نو د ډیر فوکس د اسلام په ساتنه کې په سیاسي برخه باندې درلوده، بل په استخباراتي برخه باندې درلوده، په کمانډویي او چریکي جګړو باندې د ډیر تمرکز درلوده، یعنی هر صوبودیزه کس و. بالکل. نو موږ ته دا لازمه ده چې موږ د دغه لاره پسې تعقیب کو. بله خبره دا ده چې د ښځو په برخه کې مسلمانانو په هغه ټیم کې ډیر زیات ځپل سوي دي. اوسنی ښکاره پیغام موږ ته دا ده چې موږ ته همیش د ښځو حقوق ډیر مخته کېږي. اسلام دا حقوق په خپل اصولو کې ورکړي دي. نو موږ ته اوس داسې یو څوک راجګېږي چې هغه موږ 3 ځلې مات کړي دي، نن هغه موږ ته د ښځو حقوق راښیي. نو د موږ خویندې باید دې ته بیداره واوسېږي چې د دوی په دغه پستو خبرو باندې ونه غولېږي. بله خبره دا ده چې موږ په شرق و غرب باندې موږ په پښتون او هزاره، تاجک، ازبک باندې سره ویشي. موږ باید له دغه داستان نه، له دغه رښتیني تاریخ نه دا درس واخلو چې موږ څوک په دغو نومونو سره جلا نسي کړی. ډیره مننه استاده، وخت ډیر کم دی او دا ډیره ښکلې موضوع. انشاءالله دا وعده به له تاسو سره کوو چې په همدغې موضوع به یوه بله ځانګړې خپرونې سو، اقلا یو نیم ساعت بعد وخت به وي او دواړه به خبرې وکړو. له تاسو څخه ډیره مننه قدرمن استاد، خوشحاله اوسئ.